راځو د پښتو دویم توري ب ته. په دې به خبرې کوو. لومبی دا ویل پکار دي چې ب د الف اپوټه که د هر توري نه مخکې راغله ورسره ګډه لیکل کیږي. الف که د هر پښتو توري نه مخکې راغی ب لیکل کیږي، خو ب که له هر پښتو توري مخکې راغله ورسره ګډه لیکل کیږي. او دویم که چیرې ب د پښتو تورو نه وروسته راغله له ډیری تورو سره ګډه لیکل کیږي، خو له هغو تورو سره ګډه نه لیکل کیږي چې الف هم ورسره نه لیکل کېده. هغه توري دا دي: دال، ډال، زال، ری، ړې، زې، ژې، ګې، واو. دا داسې توري وو چې الف هم ترې وروسته راتلو بیل ترې لیکل کېدو، که ب هم وروسته ترې راله بیله لیکل کېږي، څنګ کې وي خو ترې بیله لیکل کېږي. ګورئ الف و چې ب نه مخکې راتو بیل لیکل کېده، خو ب که له الف مخته راشي الف ورسره ګډ لیکل کېږي. دا اب و دا با ده، یعنې دلته که څه هم ب له الف مخکې راغلی خو ګډه ورسره لیکل کېږي. دا ډول نور ټول توري د پښتو چې دي چې ب ترې مخکې راله له ټولو سره ګډه لیکل کېږي. ب له الف مخکې رالي څه شی جوړ کړو؟ با. او بله با چې ورسره ولیکو بابا شو. ب له سین مخکې راله څه شی جوړ کړو؟ بس. ب له دال مخکې راله څه شی جوړ کړه؟ بد. بابا، بس، بد. ګورئ ب الف پسې راله بای جوړ کو او بله ب کې ورکو څه شی به شوی؟ بابا. یا همدا ب الف ده که دلته زی ورکو څه شی به سي؟ باز. باز خو پیژنئ چې مرغه ته وایي. یا همدا ب الف ده که ری ورکو څه شی به سي؟ بار. همدا ب الف ده که لام ورکو څه شی به سي؟ بال. همدا ب الف ده که غین ورکو څه شی شو؟ باغ شو. اوس راځو په باغ خبرې کوو. باغ، دا باغ دی. باغ، دا باغ دی. دا د بابا باغ دی. دا باغ دی، دا د بابا باغ دی. د بابا باغ، د بابا باغ شین دی. باغ، دا باغ دی. دا د بابا باغ دی. د بابا باغ شین دی. باغ څنګه ولیکل شو؟ ب الف و غین ورسره یو ځای شو باغ. ب الف دی غین سره واو الف اضافه کوو څه شی شو؟ باغوان. ګورئ باغ دی که د ب الف نه وروسته ری راوړو څه شی به شي؟ بار به شي. باغ دی که د ب الف نه وروسته لام راوړو څه شی به شي؟ بال به شي. باغ دی ب الف مو ولیکل د غین په ځای مو زی ولیکله څه شی سو؟ باز سو. همغه باغ دی ب الف لیکو دال ورسره لیکو څه شی شو؟ باد.
پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره زنګوله یا سبسکرایب کړئ. دا د بې په هکله درس او دا ډول یو بل درس به هم لرو. هیله ده که په درس کې کومې نیمګړتیاوې وي زما سره یې شریکې کړئ. الله مو مل.